دوزخی جنت ته راغلم د جزا په انتظار یم خلک ټول په هورو مست دی او زه ستا په انتظار یم خپله ټوله اساسه مې ستا د یار په خپو کې کېښوه خپله ټوله اساسه مې ستا د یار په خپو کې کېښوه زه بلال د هورو خال یم د بقا په انتظار یم سور بسره یم سوځېږم د سکروټو منځ کې ګیر یم سور بسره یم سوځېږم د سکروټو منځ کې ګیر یم سرې لمبې رانه چاپیر دي د هوا په انتظار یم او دنګ دانشته غاړوتې د خطرو نه نه یریږي دنګ دانشته غاړوتې د خطرو نه نه یریږي ژوند معصومه فرشته ده اوس د چا په انتظار یم بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی مهربان دی ډیر زیات محترم واجب احترام حسین شاه خانجی صاحب صدر محفل استاد محترم پروفیسر ډاکټر نورالامین یوسفزئی صاحب ډیر زیات محترم ډاکټر حنیف خلیل صاحب ډیر زیات محترم سراج لالا د ګلاباد کالج ګل ګل استادانو شاګردانو زلمو پیغلو شاعرانو د پښتون صاحب شاه زلمو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د ټول وړاندې خو زه د دې دومره ښکلي پروګرام باندې پوره ګلاباد کالج له داد ورکوم and appreciate کوم دې ترڅنګ زه د پښتون صاحب د سټوډنټس ډیره زیاته ستاینه کوم ماننده پروګرام دی د زما خیال دی زه د یو کال نه وروسته چېرته اول ځل پروګرام ته راغلم یو کال ما پروګرام نه دی کړی مراد ما لیدلی نه و میسج راته کړی وی چې زه مراد یم د پښتون صاحب مخکې راته میسج کړی و چې د پښتون صاحب پروګرام دی مې زه به درځم اوس سټیج باندې دغه پروګرام نه سره نغلم زه د هغې بخښنه غواړم د دې ترڅنګ د کمپیوټر ساینس د ډپارټمنټ نه هم بخښنه غواړم دعوت یې راکړی نو م راغلی خو په دواړه وخت کې صحیح خبره ده چې ما ښه پخه اراده کړې وه چې درځم خو چې زه به راپاڅېدم نو دا د ورځې به 12 بجې نو په 12 بجې چې شیرینګل نه راځي نو دوی مشاعرو ته رسي بېګا مې زه په فیسبوک باندې ویل چې 9 بجې مشاعره ده نو ما ورته کمنټ کوم چې بچا سهار که څنګه چې نو ته دومره سوچ نه کوې چې 9 بجې ته ما د برول نه راغواړې که زه مسلسل هم راځم خانجي ډرایوینګ کوم مسلسل تیز نو 15 غنټې مې لګي نو 9 باندې چې زه دغه چې بیا د شپې راځم په تیمرګر کې پاډه کې شپه کوم چې دا کې مشاعره د ګلاباد کې دا ډېره بده خبرې بهرحال ما مراد لیدلی نه و چې دا دومره زورور دی خو چې ما ولید دا واقعي چې زورور دی دپاره زورور پکې وویل زه دا چک خانم ستاینه کوم مامرې د خوشحاله یم چې زموږ پښتنو زلمو کې داسې تکړه تکړه مبارزین پیدا شو دا زموږ دپاره خانجي دا زموږ د قام دپاره ګټه ده زه ډېرې خبرې نه کوم د ظفریاب خوشحاله شوم چې یاره ستا دومره شاګردان ستا and you both were too much emotional بهرحال ښه خبره ده خو ما وی چې زه اوس په سټیج خو دا خبره مناسب نه ده زما خو یار خو ما زه به ستانه بار پټ تپوس کوم چې په دا کې څه سي خاص کمال خو ما نه دی لیدلی لکه داسې څه چل دی کړی دی خو بیا تا خبره وکړه چې یاره دا زما د مور دعا ده نو یقینا چې میاندې دا محترم یو سجاد مور پات شوي د هغې ته به دعا خامخا کوو الله دې وبخي ما ته یې ویل د مور دپاره ته یو خبره وکړه د ژوند لار کنډې کپرې زما مور زما ملګرې په کار ده چې مونږ د میاندو احترام وکړو میاندو سره مینه ولرو نورې خبرې نه کوم یو څو شعرونه وایم چې یو غزل وایم چې د سر په تازه غزل وایم د سر په سر د دار او در سره سودا دې وکړه د سر په سر د دار او در سره سودا دې وکړه مینه دې وکړه منصوري او انتها دې وکړه او صدر صاحب اول یې بوتلم د شپې کنډرې خپل واهه اول یې بوتلم د شپې کنډرې خپل واهه بیا یې په ما باندې ګواه وکړه چې غلا دې وکړه من اولی بوتلم د شپې کنډرې خپل واهه بیا یې په ما باندې ګواه وکړه چې غلا دې وکړه او سراج صاحب شعر ته ډالۍ چې د سپینو سڼو سپین ویښتو درنه رنګونه غوښتل د سپینو سڼو سپین ویښتو درنه رنګونه غوښتل زړه دې سندان کو او د مینې ابتدا دې وکړه او هغه زما د هر خبر نه په هر حال خبر وي هغه زما د هر خبر نه په هر حال خبر وي هسې خو نه وایي چې دا دې وکړه او دا دې وکړه او زما د زړه پیوند نازک و بند په بند وختو زما د زړه پیوند نازک و بند په بند وختو ډېره په کلس خندا دې وکړه ناروا دې وکړه او خانجي والله که پوه یم چې څه دې وي او څه دې ووي والله که پوه یم چې څه دې وي او څه دې ووي خو خوله دې واکړه څه دې ووي او رڼا دې وکړه والله که پوه یم چې څه دې وي او څه دې ووي خو خوله دې واکړه څه دې ووي او رڼا دې وکړه او دانشه ښه شوه نیمه شپه شوه هغه هم اوده شوه دانشه ښه شوه نیمه شپه شوه هغه هم اوده شوه او د زړه قصه دې ورته وکړه او بلها دې وکړه خو ما ته څه ملګرو په داسې ډېرې دغه ځای کې پېژانده مې نه نومونه باندې ګډ وډ شي فریضات ویل چې ما ته څه شی ډالۍ کړه البته یو ملګري ضیاء الرحمن ویل چې کیمسټري ډپارټمنټ په مخه د کالج ټاپ کوي نو هغوی ته څه شعرونه ډالۍ کړه
برل ډالۍ ډېرې دي خو دا ټول تاسو ته ډالۍ نو صحیح ده که نه شیخه مسلمانه زمانه دې هم کافره کړه شیخه مسلمانه زمانه دې هم کافره کړه او زه دې هم کافر کړم او هغه دې هم کافره کړه شیخه مسلمانه زمانه دې هم کافره کړه او زه دې هم کافر کړم او هغه دې هم کافره کړه ما ته چې بناسته وه مجمع دې هم کافره کړه مجمع دې هم کافره کړه او ګل دې هم کافر کړه او وږمه دې هم کافره کړه زړه کاته دې راوړه او هغه دې هم کافره کړه او هغه دې هم کافره کړه او رجوع دې هم کافره کړه او توبه دې هم کافره کړه او ګرمۍ کې مې نیولې وه روژه دې هم کافره کړه هم کافره کړه او اختر کې چې مې کړې وه سجده دې هم کافره کړه د وخت د دې پوهانو مرتبه دې هم کافره کړه او د علم او تحقیق دا سلسله دې هم کافره کړه احساس دې را لوزورو جذبه دې هم کافره کړه او سندره خو کافره وه ټپه دې هم کافره کړه او شرح ته دې وکاته جو شیخ ایسته تیر وته دانش ته دې ونه کاته معنی دې هم کافره کړه شرح ته دې وکاته جو شیخ ایسته تیر وته دانش ته دې ونه کاته معنی دې هم کافره کړه یو څو شعرونه هم چې په ما د هرې نشي بیل اثرات او ته او ته یو چا ویشلې په حرامو کې زکات او ته په ما د هرې نشي بیل اثرات او ته یو چا ویشلې په حرامو کې زکات او ته زما یو درې څیزونه ډېر خوښېږي دغه خواږه درانه خویونه ستا عادات او ته زما یو درې څیزونه ډېر خوښېږي دغه خواږه درانه خویونه ستا عادات او ته زما په ما د لوی الله د لوري دغه دوه انعامات زما په ژوند کې ستا یادونه لکه شات او ته والله که غم یې وکم که مې نصیب شوه توره شپه سوړ حوالات او ته والله که غم یې وکم که مې نصیب شوه توره شپه سوړ حوالات او ته زه حق حیران یم دانش ستا باغي فکرونه دغه زیارت دا تعویذونه مناجات او ته د زرو بې قدري در باندې نه کوم لالۍ شډل کاڼي راټول کا ځان له جوړ کته امیل او ما دواړه در نظر کړه هم می تن او هم می من ما واړه در لږې کړه هم باتی او هم می تیل او تمیز چې د اس او خر ازده نه کو قربان وس ودرېږه په ګټ باندې او خوند اخله د ټیل لایق ته د لوړ وي د ډمبرې د سیړۍ دا زه څومره ساده وم چې راوړل به مې رامبیل زه کله کلی ته لکاره شم واپس چمبې وهم په چم کې چې راوړي مې چامبیل او دانشه سخنوره که کابل ته چرته لاړو کیسې به سره وکړو د کونړ او د باډېل صحیح ده همدغه ورته ویم دا چې ستا د سترګو نم دی سلمان نادان ته دا شعر ډالۍ سلمان ته چې دا چې ستا د سترګو نم دی دا زما په زړه کې غم دی ته زما د ژوند کمی ستا په ژوند کې څه شی کم دی دا پیزوان د شونډو لرکه څوک به وچی چې لړم دی بیا دې دواړه شونډې سرې که بیا د سرو ګلو موسم دی ستا په خوله کې بل څه نشته خو بس لاړم او زم دی ستا په خوله کې بل څه نشته خو بس لاړم او زم دی او خانجي دا په تا باندې چې ګران یم نه په ما د خدای کرم دی مراده په صنم کې مینه نشته خو په مینه کې صنم دی
په صنم کې مینه نشته خو په مینه کې صنم دی او دا پتا باندې چې ګران یم دا په ما د خدای کرم دی